الله در نبی توفیق اخلي چې کله دې په دین کې ګوتې والي او چې کله د علماو نه خبره واورېده چې بس حدیث کې داسې راغلي او په هغې دې عمل کوه الله درته اسانوي دا یاد ساته دین کې چون چراګانې بیا مه کوه د ځان نه پکې خپله مصریتوب بیا مه کوه چې خپلې پرزې پکې ور فټ کې خپلې پرزې به په دین کې کلم نه فټ کې بس چې په حدیث کې سره راغلي دي په هغې عمل کوه نبي علیه السلام فرمایي دا ټول میدان عرفات دې کې چې ته په هر ځای کې ناست که په هغه سر کې وي که په هغه سر کې وي که هغه سر ته وي که دې سر ته که په دې منځ کې وي او چې کوم ځای کې موقع میلاوه شو استاد یې ورسېد بس دعاګانې غواړه ټیم مه ضایع کوه چې کله غر ته خیږي او کله یو طرف ته روانې او کله بل طرف ته روانې وخت مه ضایع کوه د لبیک په چغو به را روانې څومره چې په سینه کې زوري لبیک به وې په دې ډېر اجر میلاویږي لبیک به ښه ټیټ وې او بعضې صحابو به تکبیر ویلو دواړه وایه چا چې تکبیر ویلو په لبیک والا ملامت نه ویلا چا چې لبیک ویلو په تکبیر ولا ملامت نه ویلا صحابه وي مطلب څه دی مطلب هم دا دی چې کله به لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمه لك والملك لا شریک لك دا چغې به وي او کله به الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد تکبیرات ډیر وایا او تلبیه ډیر وایا لبیک لبیک ډیر وایا لبیک په چغ بر روان د حج د لبیک نن اخیری ورځ ده وأتموا الحج والعمرة لله وقال الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب د عمرې مکمل کیفیت الحمدلله تیر جمعه کې تاسو واورېده د حج فریضه چې دا د اسلام پنځم رکن دی او په اسلام کې بې حجي دا نشته دی چې یو سړی دی مسلمانی او د باندې د مرګ راشي او دا د بې حجه پاتې شي په کار دا دی چې په خپل ژوند کې د حج ادا کړي خو چې کله یې وس وشي قرآن کې الله رب العالمین دا خبره ذکر کړې ده چې دا حج په چا باندې فرض دی چې څوک د دې د لارې طاقت لري دا طاقت دو قسمه دی او حدیث کې دا ذکر شوی دی چې انسان طاقت ولري د حج کولو نو هغه په کار دی چې حج وکړي طاقت یو د بدن دی او دویم طاقت د مال دی کله کله د انسان د مال طاقت وي حج په فرض شوی خدای رستو کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حج مرستو کوي چې پتا باندې سکال حج فرض شو دا بل کال تمل اٹکوا او دله بهانه مګوره دا فرض حکم دی لکه څنګه سړی موز نشي پرې خو دی او نه لیټ کې د ټیم نه د سی حج نه لیټ کې سیدا دا په مابین د اقوال د علماو کې چیرې دا حج فی الفور فرض دی که علی التراخی یعنی چې سکال ستا مال دومره حتی ورسېد چې ته پې د حج د سفر خرچه وکړې او بیرته کور ته راشي او ستا په خرچه څه فرق نه پرېوځي بس ښه نارمل برابر حالات دي د چا څه قرضداری کېږي نه بې عزته کېږي نه تللی هم شي او راتلی هم شي نو په تا بس حج فرض دی طاقت دې شته دی نو آیا ته به دې کال ځې که خیر دې کال بل کال 2 کاله 3 کاله بعد به ځې نو صحیح ده د حدیث مطابق چې همدې کال به ځې که دا دې لیټ کو ته مجرمې څومره چې لیټ کې دومره د الله رب العالمین نافرمانی کې ته واقعي د الله په ګناه کې ګیرې که تا ته ځان ډېر نیک سړی ښکاري چې زه تلاوتونه کوم زه خو نفلونه کوم دا ستا تلاوت او نفل عبادت دی او حج فرض دی پرې ایښي دي فرض در باندې پاتې دي د اسلام 5 رکن در باندې پاتې دی دین دی ناقص دی د اسلام آبادی په 5 پیلرو ولاړه ده یو پیلر دی چې دی ناقص دی آبادی دی نه ودرېږي د اسلام والعیاذ بالله دا وړي خبرې نه دي
او بل زما محترم ورونو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي و یو انسان باندې چې حج فرض شي نو دی دا فورا ادا کی پته نه لګي چې مخکې د تسپی خيږي سکال بدی وس کیږي الله بدی یو دم کاروبار خراب کی بیا به چې هاي وره دومره خې پیسې را سره وي او حج مې غټه مونږ کړلو دام دلت د الله تر طرف نه یو سزا چې بازي بندلې به ور کوي دغه رنګه کې دې شي الله مکه بدن کې داسې یو بیماری پیدا شي چې به نشتللې یا در سره یو بل داسې معاملې راشي چې دا غي د لاس نشتلې صحابه کرامو کې بعضی د سیو چې هغه د مال په لحاظ د لارې خرچه ور سره وا خو بدنونه ډیر بیماران او په تکلیف کې ونشتللې نبی علیہ السلام له حج په موقع کې راغلی او دا غي بچی ته پوسې ته کړو چې د الله نبی زما والد سے حج په فرض دی خو په سوارلې ځان نشي ټینګولې لکه د مال طاقت شته خو د بدن نشته هغه په سوارلې کې ني راورزيږي دومره بیماری دا دومره کمزوري دا چې هغه د سفر کولې نشي ځکه هغه زمانه کې سفر ګران وي نو آیا ځکه دا غیر طرف نه حج وکم دا بسنګي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل بالکل ته دا غیر طرف نه حج کولای شي د ته حج بدل وای حج بدل کې دا مسله یاد کړه دا هغه څوک کوي د بل د طرف نه حج د خپل حج اول کړی چې تا خپل فرض حج اول نه دی کړی ته د بل چا د طرف نه حج نشي کولای حج بدل ځکه نبی علیہ السلام د یو کس نو اوریدل چې هغه تلبیه ویلا لبیک عن شبرمه زه د شبرمه د طرف نه حج کوما نبی علیہ السلام فرمایل دا ته بل د طرف نه حج کې نو آیت خپل حج کړی ویل نه ویل اول د خپل حج وکبه د شبرمه طرف نه حجونه کوا تا خپل حج لا کړی نه دی ته د بل د طرف نه څنګه کې نو که یو کس هغه باندې مثلا وفات راغی بعضی صحابه دي وفات شو حج په فرض شوی خو مرګ پر راغو دا غي ته پوسم نبی علیہ السلام نشوي د الله نبی چې زمونږ په فلانی رشتہ دار باندې په مور باندې یو زنانه راغه تپوس کوي د خثعم قبیله یو زنانه وا هغه په مینا کې د نبی علیہ السلام نه تپوس کړو د دې پښتانو ته غټ شیطانو جمر عقبه چې وته د دې په خوا کې نبی علیہ السلام ولاړو اې د الله نبی زما مور وا هغه باندې حج فرض شوی او هغه وفات شو آیا اوس د غیر طرف نه حج کولای شم نبی علیہ السلام غزنانه ول او بالکل حجي عنها یا عن امك او ته د خپل مور د طرف نه حج وکا او بیا ورته د الله نبی فرمایل کستا په مور قرض وې نو تا بخلاصولې کنه ویل بالکل وې څنګه چې ستا په مور پر دې قرض وې او تا خلاصولو چې دا حق په پاتې نشي نو پاغي د الله حق پاتې دی دا ادا کړه غیر طرف نه حج وکا ځکه چې باندې مرګ راغی دیو جن زما محترم ورونو صحابه کرامو با دا فریضه وړه نه ګڼله وفات والدین به د غیر طرف نه غم او فکر او چیر راي بر حج فرض شو خو پاتې نشو دی کال چې تلې وې نه به مدا کوله من خود دین سره لوبه ټوکی کو مونږ ته دا خبري وړي ښکاری دا وړي خبري نه دي دا فرایض دي د دې فرایض به اول ته پوس کې نفلونه روسته خبري دي چې ته نفلونه کې اول فرایض دي دې به مونږ ته پوس کې په دین کې د عقاید نه پس چې موږ ایمان او عقیده برابر دینه پس په موږ فرض عبادت لازم دي چې پای کول منځ دي دغه رنګ کال کې روزه د رمضان نو چې الله در لوس در کو زکات دی نصاب ته دی مال ورسې زکات ته په کال کې نو دغه رنګ ټول عمر کې یو ځل حج فرض دی نو د دې فریضه په باره کې کوتاهی او غفلت دانه دی پکار صحابه کرام رضی الله عنهم به ځان سره ماشومان هم بوتلل عبد الله ابن عباس وې زما شومم چې کله منګه حج لاړو او دغه رنګ د سينور ګڼ ماشومان داغي په بارک راځي لا بلوغ ته نو رسیدلی عمرونه کم او صحابه کرامو د ځان سره بوتري په سخت سفرو کې دا ردی د پاره چې ټریننګ شي کني نو ماشوم چې په بلوغ کې حج وکي د حج نه ادا کیږي نه خپل هغه فرض حج دا به بیا چې کله بالغ شو حج په فرض شو بیا خپل حج به بیا کوي او که اسی مور پر ځان سره بوزي بودي که مثلا یو ماشوم نه بالغ تازان سره بوتل مور پلاری وس کی حج لبوزي نو دا به حج وکي اجر به ملاو شي د مور پلار ته ځکه ماشوم اکثر پويږي نو هغه س شعوریم دومره ډیر نه د سکوما مینا او عرفات او مزدلفه او دغه باندې خو ځا مور پلار وته اسکار او طریقې خي او چې کله دی بالغ شو
خپل حج په فرض شو بیا به ادا کوي ځکه دی به د بلوغ نه بعد مکلف کیږي په دې فرایض باندې دا مسائل یادول پکار دي زما محترم ورونو د حج فریضه چې شروع کیږي د دې پسې چې کومه میاشت ذوالحجه د دې په اتم ورځ باندې د حج احکام شروع شي اتم ورځ ته یوم الترویه وای په هغه ورځ باندې نور سنشته دي خو چې ته په مکه کې کم ځای کې وي په بلډینګ کې که په کمره کې که په خیمه کې به د هغه ځای نه به ته احرام وتړې غسل به وکړي احرام به وتړې خپلې کپړې به لرې کې دوه څادرې دي یو به د بره څادر شي په ولو به یې راواړی او بل نه به لنګ ووهي ټوله دنیا که بادشاه دی او که ګدا دی او که امیر دی او که غریب دی په دقه ساده دوه څادرو کې د رب العالمین دربار ته به ځي بس اوس چې نن سهار ته حج شروع کو نن سهار مثلا یوم الترویه ده یعنی اتم ورځ د ذوالحجې نو ماسپښین مونځ به موږ مینا ته رسو سهار مونځ مو کړلو سهار مونځ نه بعد اذکار اشراق بس تیارې به شروع شي چې لکه ماسپښین مونځ له به مینا ته ځو په دې ورځ حج شروع شي نور څه نشته دی په دې کې خو دا نن څلور مونځونه دي ماسپښین مازدیګر ماښام ماسخوتن او سبا سار مونځ دی شپه چې تېره شي پنځه مونځونه مینا کې کولی بس اذکار کوه تلاوت کوه دعاګانې غواړه دا دعا کوه چې یا الله زما حج شروع شو د پوره کېدو توفیق یې راکړه په ښه اندازې زمانه پوره کړه چې د دې د آداب و مخالفت زمانه ونه شي او حج مې هغه حج وګرځي چې نبی علیہ السلام په د ګناهونو د بخښنې زیری ورکړی دی چې داسې واپس شي لکه د مور نه چې نن پیدا شو او رب العالمین مانا داسې یو عمل مه صادروه چې پاغي زما حج باطل او فاسد شي او الله رب العالمین مانه داسې قبول کړه کله صحابه کرام رضی الله عنهم نه قبول کړو او رب العالمین دا فریضه دې کې زما د صحت اخر پورې برقرار او ساته چې کومه بیماری داسې یو تکلیف مخې ته را نشي چې زمانه په دې کې څه کوتاهي وشي دا دعاګانې به د الله نه وغواړي توفیق به وغواړي بس چې نن ورځ تېره شوه سبا د عرفې ورځ ده نهم تاریخ د ذوالحجې هغې باندې څه ورځ یوم العرفه عرفې ورځ تاسو ټول پېژنئ عرفې پسې بیا د غټ اختر ورځ بس چې سبا د عرفې ورځ شوه او ته په همدغه خیمه کې لا ناست د سهار مونځ دې کړی دی په مینا کې لا ناست خو نن د عرفې ورځ شوه شپه تېره شوه ته به نن عرفات ته ځي دې ته یوم العرفه وایي ټول حاجیان به ځي عرفات میدان ته تادی به نه کې خلک تادی کوي منډې ترړې ها هو شورې جوړ کړي بد اخلاقي کوي سیټونو باندې جګړې کوي د ګاډو ځکه چې د خیمو مخې ته د مینا د خیمو ته ګاډي راځي بسونه راځي د حاجیان پکې بوځي عرفات هلته بد اخلاقۍ نه او دکې او ټیل دا جوړي ته به دا کار نه کوي ځکه کوم آیت چې ما ولوستو دي کې الله پابندي لګولې فمن فرض فیهن الحج په دې میاشتو کې چې چا په ځان باندې حج فرض کړ معنی دا د حج د احرام تړلو میاشتې دي شوال ذوالقعده او لسمې ورځې پورې ذوالحجه فلا رفث بحیا خبرې به نه کوي ژبه کنټرول ولا فسوق د ګناه کار به نه کوي بدن کنټرول ولا جدال جګړې به نه کوي قوت غضبیه او سبوعیه کنټرول د درندگانو صفت په کنټرول کې درنده په خلکو حمله کوي غصه داړل دا به کنټرول دا حج تربیت دی ګوره دا خبره لنډه یاده کوي حج دا موږ سلزو دا تش التزا دلتزا دا یو تربیت ستا اخلاق کنټرول شي ستا بدن د ګناه نه کنټرول جبه دي د غلط خبر نه کنټرول تربیت دی بس الله رب العالمین دغه مقامات مقرر کړی دی په زموږ تربیت وشي د هر جبه د هر رنگ د هر نسل د هر خوې خصلت خلق را جمع شوی دي سخت پکشتا نرم پکشتا بعقل پکشتا عقلمن پکشتا د عجیب عجیب مخلوق سره دی واسطه ده داسې مخلوقات به ویني چې په جون او په عمر کې به د خوب کې نه لیدلی داسې خلق به ویني ډیر کارونه به داسې کېږي ستا مزاج به نه مني ځکه خو الله فرمایي ولا جدال جنګ مه کوه ته به زړه به دې غواړي چې جنګ وکړم دې سړي سره خو دا یو تربیت دی د صبر تربیت دی حج نه به کې جنګ څوک به دیکې وایي په دې دغه دوران کې طواف دوران کې به دیکې وایي هم خلک هم پکې راغلي په آدابو نه پوهېږي ټول خلک د ځان په شان مه ګڼه چې ته خطبې دی اورېدلي او درسونه د شډل خلک راغلي چې مونځ له نه ورځي مونځ ما خپله لیدلی دي که څوک تللی به هم کېدای شي لیدلي کعبه دغه د مخامخ ړوند ته ښکاري چې کعبه ده کعبې په ځای پرېښوه داسې ولاړو مونځ یې کوو داسې خلکو وله اوږې راتاوې کړې دي داسې جاهل خلک پکې راغلي دا ما خپله لیدلي د حرم په دې برنډو کې ولاړ چې هغې ځای نه کعبه مخامخ ښکاري
دومره ناپوهه خلک راغلي نو بس خپل جذبات به کنټرول کې ساتي څوک به دکې وایي څوک به شور کوي د چا به چې کوم دی ستا په بلډینګ او په کمره کې په دې بیډ باندې به جګړه او دا څنګه بیډ دی او دا څنګه کمره ده او دا وګوره دې ترکارۍ کې مال ډېره ده او دې کې کمه ده بس د ټولو خبرو نه به غوږونه خاموش ساتي بس تا به هوښیارتوب دی چې په یو شي کې کار مه لره ټولې درې یو چې عمرې له ځي خو ټولې چې کوم دی 15 یا 21 ورځو له خلک ځي زیات نه زیات 23 ورځو له او حج له چې دی 40 ورځې یا 45 ورځې خو بس خیر دی صبر کوه کنه ترکاری دی نه د خو خبر بازار ته دنیا بازارونه لګېدلي دي په 10 ریال ځان له ترکاری راواخله او په 15 ریال یا 2 ریال ډوډۍ ده 2 ریال ډوډۍ راوړه قلار ورته کېنه خپل خوښي وخوره څه کوي چا سره جګړه کې ولانجې کې نو دا د دې سيزونه به سړی ځان ساتي دې د پاره چې د حج په صحیح طریقه باندې ادا کړی شي نو غرض مې داو د دې عرفه په ورځ باندې چې د عرفات میدان ته حاجیان روانېږي په دې سیټونو به جګړې دا سیټ زما دی او دا مې د مرګري دی دا مې غل نیول او شاته کېنه او مخې ته کېنه دا جګړې به کوي ته به د نور راختو پورې دعاګانې وغواړي سار مسجدو کو په جمع خیمه کې دعاګانې به غواړي چې یا الله نن ډېره اهمه ورځ ده نن هغه ورځ ده چې په دې ورځ حدیث کې راځي د عرفې په ورځ چې الله تعالی څومره بندگان معاف کوي په بل ورځ نه معاف کوي د جهنم د اور نه آزادوي نن د جهنم د اور نه د آزادۍ ورځ یا الله ما د جهنم د اور نه آزاد کړي ډېر انتهایی دا اهم ورځ ده حج ده نبی علیہ السلام هم دی عرفه ته اصل کې حج ویلو الحج عرفه و حج عرفه ده نو بس دی ویل نبی علیہ السلام د دې نه ته د دې اهمیت اندازه ولګوه چې نبی علیہ السلام عرفه ته حج ویل دي ته ډیره غټه مبالغه وي چې اصل ورځ په حج کې دا ورځ ده نو د نور راختونه بعد روانېږي عرفات ته که پیدل زی ام خلق زی کیدې شي چې د گاډي نه مخکې ورسې ځکه رش ډیری گاډي لا سلو سلو رواني ته کیدې شي لنډې لارې وتی دي خلک رواني شارټ کټ لارې دي چې ګاډي په روډونو راتاوي کیدې شي ته هغې نه مخکې رسېدلی د عرفات میدان او که طاقت دی نه کمزوری یا در سره زنانه یا بوډا سپینګیری بیا د گاډي کې لاړ شي او که طاقت دی ځوانې تکړی او تا ته اندازه لګي چې تللی شم انشاءالله ځان سره 2-3 بوتلې واخله او زه روان شم په لاره ته کېږي اوبه ورته څښه لاره کې هغوی هم انتظامات کړي وي لاره کې اوبه میلاویږي او په دې ورځ دا خلک صدقې هم ډېرې کوي دا جوسونه تقسیموي او دا خوراکونه دا پارسلې د عربو کې دا کمال ډېر دی دا صدقې او دا اوبه به تقسیموي یو جوس ډبې دل نه درکې زموږ پښتنو په شان خیرات دا غوي نه ثابت کاټن در پسې درولي وي دا واخله ثابت کاټن دل درکوي دا واله او زمونږ د خلک په دې ورځ باندې دا ورځ ضایع کړي کله یو ټرک پسې منډې وایي هلته وایي چترۍ تقسیمېږي بیا بل ټرک پسې منډې کوي هلته جوس تقسیمېږي بیا بل ټرک هلته وایي پارسل تقسیمېږي وریجې دي او چرک پکې دی لکه د الله باندې خو یو شی راواله او صرف دا غرمې ډوډۍ لږه دونه وخوره چې بدن دی بس دا منډې ترړې سلوې د ځان نه دي دغه جوړ کړی وږی دی د ځان نه جوړ کړی لکونه روپۍ دی لګولي اوس په یو ډبي پسې منډې وې یو جوس پسې منډې وې لګې هغه خیمه ته الله خلق لرا رسې څوک چې منډې نه وي ته الله خیمه لا قرار خیمه کې نه استي ولې مرګري راوړي ځکه شی ډيري او هغه چې کم کسان راوام خلی هغه ټولې نشي خلاصوله به تقسیمي څه ضرورت دی چې منډې وي دا خو شیطان دا ورځ ضایع کوي پتا باندې نو په دې ورځ باندې نبی عليه السلام چې کله عرفات میدان ته ورسېد نو د دې زوال نه مخکې د عرفات حدود تلانو نه نوته د عرفات د حدود نه نبی عليه السلام بهر ولا کوم چې د عرفات حدود دی وسم بوډونه وغیرہ لګولي بدايه عرفات د دې ځین ابتدا د عرفات د حدود لګیدلی اوس بوډونه دي نبی عليه السلام چې کله د غوشو زوال او بیا د ماسپخین ټیم شروع شو خطبه ویلا څنګه چې موږ د جمعې خطبه وایو خطبه ویلا ا خطبه کې ډېری اهم خبرې وکړه حدیث کې تاسو ګور ډېر عجیب خطبه ده د عرفات او بیا نبی علیہ السلام دوه منځونه په یو ځل وکړه د ماسپخین او د مازیګر شب لکه اوس چې موږ د جمعې منځو کو مثال او ډایرک ورپسې کوم منځو کو د مازیګر مر سره د ماسپخین ټیم کې نبی علیہ السلام سره د مازیګر منځو کو او 100 رکعات وکړه شاباس دا یاد کړه دا مثلا الته سره خلک باسونه او جګړه کې ته ورته یاره موږ حدیث کې ورېدلی زموږ پیغمبر چې څکړم باغ سکو چا سره مازغه نه خرابې ځکه دې ځین ورته مولیانو ویلي چې نه لکه ګوره ماسپخینم پوره سلور کوي او د مازیګر به بیا دې ټایم کې نه کوي چې مازیګر اذانونه کله وشي خپل اذانونه دوی کوي هغوی خو ورته نه کوي هغوی درته نه کوي هلته مسجد نمره چې کوم دی کې خطیب اوسم چې ته حج لاړ شي هغه د قشان د نبي علیه السلام په طریقه عمل کوي په ټي وي کې نه وګورئ برای راست خطبه وکړي دوه مازیګر دوه ماسپخین وکړي دوه د مازیګر رکعات وکړي
دواړه منځونه په یو ځل کې خبره ختم شي. دا زموږ د خیمو والا به دا جګړه کې ځکه ټول خلک هغه جمعات ته نشي تللی لرې دي دې خیمو کې به دا جاخه جوړي چې نه لکه سلور بکو نه لکه دو بکو. نو ته چې په حدیث پوهېدلې بس 2 رکعاته د ماسپښین او 2 رکعاته د مازدیګر په دې ټایم کې وکړي. مقصد هم په دې کې دا دی چې په وخت فارغ شي بس اوس به د عرفات حدودو ته ننوځي. خو موږ دا کار نشو کولی. ته به د سار نه عرفات حدودو ته ننوځي. ولې؟ ځکه تا له خیمه درکړي. که ته ننوځې ته به خپله خیمه نشي پیدا کولی. اوس خو د نبي علیه السلام په شان ته لږ خلک نه دي که نه، ډېر خلک دي. بل هر چاته خپل خیمه او کارت ورکړی دی. نو مجبورن به ته د سار نه چې بلډینګ ته دغه ته هم څنګه ورسېږي عرفات حدودو ته به تا ته خپل معلم ولاړ دی هغه دې سیده خپل دغه ته بوځي چې ستا خیمه دا ده. ولې که ته خپلې خیمې ته لا نړ شي او خپلو ملګرو خواته نو ناشنا خلکو سره به بیا باندې ډېر تکلیف او پریشاني د باندې راځي. کله ضرورت پیښیږي څه خبرې نو په دې بنا باندې به خپل ځای ته ځان رسئ. نو هلته مونږ د دې وخت چې څوک حج کوي بس هغه مخکې نه د عرفات حدودو ته ننوتي او هغه عرفات حدودو کې دننه ماسپښین او مازدیګر مونځ کوي د دې ضرورت په بنا. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دینه بعد بیا عرفات میدان ته ننوت. د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل د عرفات چې څومره حدود دي دا ټول د موقف ځای دی. په دې ټولو کې چې څوک په کم ځای کې وو موقف وکړو صحیح ده. دلته بس کې به دعاګانې غواړه ماښام نور ډوبېدو پورې دعاګانې غواړه او په توجه یې غواړه او ډېر یې غواړه او سم پې ځان ستړی که. او په دې ورځ باندې غټ ذکر چې ټولو انبیاو کړی او نبي علیه السلام فرمایي زه کوم هغه دا دی چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. دا ذکر به ډېر کې او ورسره خپلې دعاګانې د ایمان د هدایت د استقامت په دین د کلکېدو دعا اول. ځکه که د دین نه واوړې دي ژوند دم تباه او آخرت دم تباه. اول به سوال د دین کې. قرآن کې الله دا خبره ذکر کړې د مؤمنانو په صفت چې ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. یا الله زموږ زړونه مه کږوه پس د دې نه چې تا راته هدایت کړی چې د دین نه کوږ شو نعوذ بالله لاړې تباه شول ژوند دم غرق او آخرت او قبر هر څه دې تباه شو. اصل سرمایه دین دی. د الله رب العالمین اسماء الحسنا ووایا په نبی کریم صلی الله علیه وسلم درود ولولا او په توجه دعا شروع کا په آداب شروع کا یو سوال بار بار کوا په عاجزۍ کوا او دغه رنګ په انتهایی الحاح او زارۍ باندې لګي اوسه او په جړه او په سلګو کې د الله نه دعاګانې غواړه ستا کوم ضرورتونه دي او دغه رنګ د ځان د پاره د خپل اولاد ملګرو ټول امت مسلمه د پاره دعاګانې دا بکې تر د ماښام نور ډوبېدو پورې به په عرفات میدان کې ایسارې. چې کله ماښام نور ډوب شولو او دا اوس چې کوم دی په خلکو کې یو ناپوهي ده دا خبره منځ کې رایاده شو. اوس خلک څه کوي دا شیطان عجیبه لوبې کوي خلکو سره وخت ولا بربادۍ لکه وختي مې تل څوک ګاډو پسې منډې وي ټول ورځ په دې کې ستړی شي. ته چې به ګاډو پسې په دې نور کې منډې وي نو ته بیا دعا ته به دې زړه وشي بیا خو به چوري بدن به دې خراب وي بیا دعا نشي کولی. او شیطان همدغه غواړي چې د دعا نه زه وباسم. او بعضې خلک هغه یروي دې غر ته خیج وي دا جبل رحمت دی وي غرونو ته به رواني په غر به ورسیده شوی هلکه تا ته چا ویلي چې دا غر ته به خیجي دا غر ته ختل به کې چا ویلي تصویرونو کې م راځي په دې نټ کې م راځي دې غرونو ته به ختلي. ټیک ده که په اواره ځمکه ځای نشته او ته چېرې دا خو ټول ځایونه ډک شو او دې غر طرف ته به خیجم یو ځای کې به یو کاڼي لاندې قلارې کښېنم یو سوري لاندې یو دعا به وغواړم په توجه او جدا خبره ده. چې کله لاندې ځای شته دی او ته بس غر ته سیده شوی چې نه به دا غر عرفات دی لکه غر عرفات نه دی دا ټول میدان عرفات دی چې دې کې په هر ځای کې کېناستې بس تا هغه کېناستل او دعا غوښتل دا کافي شو ستانه. ځان باندې په زوره ولې خبره سخت دی د بني اسرائیلو غوا ولې جوړی دا حکم نه چې الله ورته آسان حکم کوي یو غوا لاله کې چارې وی لاله کړی وی په زوره به کې قیسې راایستلې کم رنګ څومره عمر والا څومره کار والا دا به کومه غوای او دا بس الله ورته سختوله چې د الله حکم دې ځان ته سختوه الله هم درته به سختوي بیا به پوره کولی نه شي. الله درنه بیا توفیق اخلي چې کله دې په دین کې ګوتې والي او چې کله دې د علماو نه خبره واورېده چې بس حدیث کې داسې راغلي او په هغې دې عمل کوه الله درته اسانوي. دا یاد ساته دین کې چون چراګانې بیا مه کوه د ځان نه پکې خپله مصریتوب بیا مه کوه چې خپلې پرزې پکې ور فټ کې خپلې پرزې به په دین کې کلم نه فټ کې بس چې په حدیث کې سره راغلي دي په هغې عمل کوه. نبي علیه السلام فرمایي دا ټول میدان عرفات دې کې چې ته په هر ځای کې ناست که په هغه سر کې وي که په هغه سر کې وي که هغه سر ته وي که دې سر ته که په دې منځ کې وي
او چې کوم ځای کې مقام علاوه شو استاد یې ورسید بس دعاګانې غواړه ټیم مزه یې کوه چې کله غر ته خیږي او کله یو طرف ته روانې او کله بل طرف ته روانې وخت مزه یې کوه چې کله نور په ډوبېدو شي او دا نور ډوبېدو ته نږدې شي زموږ ډېر خلکو باندې دا وخت خارق ولګي یو ته ورشه هغه بسونه کوم ځای کې دي چې مزدلفې ته ځو بل هغه آخري وخت دی د دعا هغه په دې کې بیا ځای شي سار کې په بس لانجې او نور ډوبېدو وخت کې په بسونو لانجې او چې څوک به په یو شي پسې منډې وي څوک به بل شي پسې منډې وي بس یو ځای کې به الله رب العالمین تعالی بندوبست وکړي ته به په خپله خیمه کې په قلاره ناستې دعا به غواړي او انشاءالله تا ته به آواز کېږي چې فلاني خانه راځه بس تیار دی سله پریشانه کېږي یو خبرې ته چې یو کار کېږي ته خپلې منډې سله وهې هغوی انتظام تعالی کړی که نه چې ستا نوم تلی دی انټري دې شوې ده تا چې دا کم دا پاسپورټ او ویزه د حج جمع کړي د هغوی تعالی انتظام کړی دی ته ځان نه خبر هم نه او تاسې فضول په ځان باندې دغه راوستې تادي دي راوستې لانجې کې لګې په دا کار مه کوه ښه په آرام کښېنه نور به ډوب شي د نور ډوبېدو نه بعد دلته به د ماښام مونځ په عرفات کې اوس نه کېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم نور ډوب شو صحابه کرامو ته وایي چې زه مونځ به اوس په مزدلفه کې دواړه مونځونه کوو مزدلفې طرف ته روان شو چې عرفات ته ورسېد داسې واپس را روان شو مزدلفې طرف ته راغی مزدلفه ده بیا بېرته مغه مینا ده چې کوم ځای نه ته سار روان شوی سبا له بیا بېرته مغه مینا ته ځي ولته هغه سر ته لوی شیطان دی هغه بیا سبا له ایشتل دي غټ اختر په ورځ چې عرفې ورځ ختمه شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو سره روان شو شاته وسره په سوارلۍ باندې اسامه بن زید رضی الله عنه ناستو نو بعضې صحابه کې ځوانان نوجوانانو تکړه خلک هم هغوی به د اوښان ایلې منډې ورکړل چابکونه ورته راخلاص کړو منډې او شور جوړ شو دوړې خطې لګې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې وخت کې وفرمایل ملګرو ته چې زما ملګرو علیکم بالوقار والسکینه په وقار او په سکینه ځئ په آرام او بلې ورته وفرمایل چې دا شور کول او منډې وال څه نیکي نه ده چې بس دا چابکونه هم دې دغه ته راخطا کړي دي اوښانو ته او منډې دي او شور دی او پکړ دی دا مه کوئ مطلب دا دې وخت کې تعدي مه کوه بې وقار حاجي صاحب د ځان نه مه جوړوه ښه په وقار ښه په آرام شور پکړ جګړې دا مه کوه په آرام باندې روان شه بس مزدلفې ته چې هر ټیم ورسېدې که د 9 بجو ټایم کې ورسېدې ماسخوتن که 10 بجې ورسېدې که 8 بجې ورسېدې خو چې کوم ټایم ته ورسېدې بس هغه ټایم به اول ته د ماښام منځو کې یو ملګری به مخکې شي جمع د ماښام ورکړي او بیا به هغې نه بعد د ماسخوتن جمع وشي او بیا به ویتر وکوي او بیا به وده شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه په دې شپه چرته قیام اللیل نه دی ثابت دغه حج د نبی علیه السلام یو حج دی دغه یو حج یې کړی او په دې کې ملګرو ته ویلي خذوا عني مناسککم زمانه د حج طریقې زده کوي اوس که سړی له خوب نه ورځي او نفل کوي دی بیا نو خو که چېرته داسې چې ستا بدن ستړی دی هلته ټوله ورځ عرفات کې تېره کړه بیا دې دا مزل وکړو نو خوب تاله بهتر دی ځکه سبانۍ ورځ سخته ده سبا د څه ورځ ده عرفې پسې څه ورځ دي غټ اختر ورځ ده سبا کنه سبا یوم النحر دی یوم النحر ورته وایي او دې ته حدیث کې عظیمه ورځ ویلی شوې لویه ورځ د الله رب العالمین په نوم په ټوله دنیا کې قربانۍ نه کېږي د ابراهیم علیه السلام سنت ژوندی کېږي نو په سبا باندې چې دا شپه تېره شي د مزدلفې دا شپه دا واجب ده په مزدلفه کې دا وقوف چې دا شپه به دلته تېری دا واجب ده په تا باندې مخکې مې درته یو خطبه کې ویلي کم کسان چې بیماران او کمزوري دي هغوی دپاره دا رخصت دی چې نیمې شپې نه پس دې لاړ شي خیر دی مینا ته ځان نږدې شیطان ځای ته ورسوي ځکه سهار له به یې ګڼه ډېری لکه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم بیبیانې سوده رضی الله عنها هغه نبي علیه السلام د شپې شپې ولېږله ام سلمه رضی الله عنها ویلې د الله نبي زه به هم لاړه شم ویل لاړه شه ځکه ویل زه به یې سهار له ګڼه کې نه شم تللی زنانه کمزورې ذاتي او ماشومان عبدالله ابن عباس وایي زه یې مو سره ولېږم زه تم لاړ شه لکه ستا عمر کم دی زه تم لاړ شه زه م ولاړم نو داسې کسان چې ماشومان دي کمزوري زنانه دي او بیماران دي ډېر سخت چې په رش کې ته تکلیف وي هغوی د نیمې شپې پر وقوف وکړي مطلب د 12 ساړه 12 بجو پورې کښېنه مزدلفه کې او ایثار شه دعاګانې وکړه چې وقوف دې په مزدلفه کې راشي نو وقوف وشو او بیا روان شه ځان هغه شیطانانو ځای ته نږدې کړه چې سار له ته د رش نه بچي چې خلک تا پسې را رسېږي شاته دا په لکونو خلک تا باندې دا سمندر راځي نو تا به بس شیطاني شتی فارغ شوی به د رش نه وبچ شوی را نږدې شوی به تیار د دې لنډ مثال درکړم لکه دا 3 پیلرې وګورئ هغه پیلر او دا مینځ او دا دې شیطان ته به ځان رارسي هغه او دا دویم دا د غټ اختر په ورځ ایشتل نشته مو چې کله شپه تېره شوه د مزدلفې سار مونځ وشو
دا کم کسان چې په مزدلفه کې دي دوی به اوس روانېږي د هغه سر د مزدلفې نه برای مزدلفه به هم کراس کوي بیا به ورپسې مینا کراس کوي او مینا ته چې راورسي په دغه ترتیب باندې دا درې واړه پښتانو ته شیطانان وایي او دې ته جمرات وایي مخکې نه د ځان سره کڅوړی کې کاڼي ډېر وساته ځکه چې دا هر یو بیا نن ورځ به صرف دا ولي په 2 کاڼو خو بیا به د سبا او بله ورځ به بیا دا درې واړه 2 کاڼي ولي نو 7 یو 21 یو ورځ او 7 یو 21 بله ورځ څو شو 42 او د غټ اختر ورځ 7 سره نور که څو شو 49 کاڼي خو ستا خامخا په کار دي خو ځان سره کڅوړی کې یو 60 کاڼي ور واچوه او هغه بلې ورځې ته پاتې کېدل ستا خوښه ده که هغه ورځ ته پاتې کېږي بیا 21 دانې نورې مرزیتې که هغه مسله درته وروسته کوم انشاءالله نو په دغه ورځ باندې چې کله د غټ اختر ورځ شوه مزدلفه کې د سار منځ شو نبی علیه السلام په دې ورځ د سار منځ وختي کړی د خپل عمومي وخت نه وختي کړی نبی علیه السلام خو به اسیم د سار منځ وختي کو په عام اوقاتو کې خو په دې ورځ بیخي وختي وکړو بیخي په اول وخت دیو جن عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه چې کله حج لته د عثمان رضی الله عنه په دور کې نو چې څنګه سار دا سیره لګېدله دغه ویلي عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه یاره کاش کې چې دا مونځ وختي وشي او زر وشي نو خو به وایي ایله په دې خوله کې دا خبره وه چې عثمان راغی جمع ته مخکې شه رضی الله عنه بس وختي یې وکړه فورا یې وکړه چې مونځ وشو نو دې نه بعد به لږ وقوف کې لکه د نور راختو انتظار هم مه کوه ډېر به پاتې کېږم نه خو وقوف دا معنه دلته به مشعر حرام په خوا کې څنګه چې قرآن کې دي یا الله به یاد کې اذکار به دې د مانځه نه بعد پوره کړي بیا به دعاګانې وکړي وقوف په مزدلفه کې درته یادوم مزدلفه کې به اول دعاګانې وغواړي خو د نور راختو نه مخکې روان شه مشرکانو د مکې به د نور راختو انتظار کو دلته صبیر په نوم یو غرو هغې ته به یې واز کو اشرق صبیر ودرېږه چې په دې صبیر غر باندې د انور ولګېږي او د دې رڼا پې ولګي بیا به مونږ روانېږو ای به مخکې نه روانېده ته به د نور د راختو انتظار نه کې خو وقوف به کې ګوره مونځ چې وشو دعاګانې وغواړه او ښه په عاجزۍ باندې وغواړه او بیا به دا غځې نه را روان شو په د لبیک په چغو به را روانې څومره چې په سینه کې زوري لبیک به وې په دې ډېر اجر میلاویږي لبیک به ښه ټیټ وې او بعضې صحابو به تکبیر ویلو دواړه وایا چا چې تکبیر ویلو په لبیک والا ملامت نه ویلا چا چې لبیک ویلو په تکبیر والا ملامت نه ویلا صحابه وي مطلب څه دی مطلب هم دا دی چې کله به لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک دا چغې به وي او کله به الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد تکبیرات ډیر وایا او تلبیه ډیر وایا لبیک لبیک ډیر وایا لبیک په چغ بر روان د حج د لبیک نن اخیری ورځ ده تا ته مې وختي ویلې یوم الترویه باندې تا چې احرام وتړو تلبیه به ستا د هغه ورځې نه شروع شوي لبیک دا چغې به وهي ټیک ته منځ کې پکې خوب هم کې ډوډۍ به هم خوري چې ملګرو سره خبرې اترې هم کې خو چې در یادېده لبیک به شروع کې د مینا د خیمونه په کار چغې راوچتېږي او په لاره روانې چغې د لبیک ویل پکار دي غټ اختر ورځ پورې ستا لبیک ویل دي بس اوس چې ته د مزدلفې نه را روان شوې څنګه چې دی لوی شیطان ته راورسېد اول به هم پرېږدي دا دویم به هم پرېږدي درېیم له به راشي او دلته به کاڼي د ځان سره برابر کې نو په دې وخت کې به چې څنګه ته دا ایشتل شروع کې لبیک بند شو بس د حج لبیک په دې ځای باندې ودرېده تلبیه دې ځای باندې ودرېده د عمرې لبیک په کوم وخت کې ودرېږي چې کله ته مسجد حرام ته ننوځي یا حجر اسود ته مخامخ شي ځکه اوس عمره شروع کېږي بیا لبیک ختم او د حج تلبیه په دې ځای ختمېږي دا غټ شیطان چې ورته پښتانه وایي جمره عقبې ته راغی ټول په لکونو خلک دغه طرفه داسې را روان دي سیلاب دی د سیلاب چپه در باندې را روانه ده نو دا کار مه کوه چې دلته سیده په دې رش کې ننوځي او ایشتل شروع کړي هوښیار سړی چې چا حج کړی هغه لږ د دې رش نه ځان رابار کړي داسې بار راوځي داسې تی مخکې لاړ شي د رش نه د هغه طرفه وله داسې په قلار را ننوځه نبي کریم صلی الله علیه وسلم وایي داسې ترتیب باندې دا جمره ویشتله چې دا مینا یې ښي اړخته کړه او دا حرم دا کومه چې کعبه ده د ګس اړخ ته راغله او ته چې هر طرف نه ولیکه اخوا نه ولیکه دې طرف نه ولیکه څلور واړه طرفونه خلک لګي ګر چاپېره دغه تی تاو دی دیوال خو چې ستا کاڼې دی ګوره د دې دیوال نه ور واوړي که دې خوا پرېوته ګوره ورته بیا ولي بل کاڼه و به پوره کې که شپږو هم صحیح نه دي او که اته دې کړه هم دې ګناه وکړله نه به اته ولي او نه به شپږ ولي پوره و په دین کې به نه زیاتې کې د ځان نه به کمې کې عقل به موږ دین کې نه چلو
او دو چڼې په مقدار کاڼي غټ کاڼي بنئ او نه په بوتل وشتل کې نه په سپلو وشتل کې د جاهلانو په شان او نه برادي بد یو کنزل کې شیطان تا شیطان هم دا غواړي چې ستا خلینه کنزل راو باسي چې الله منی کړي قران کې تی وکی چې دا حج دی خراب شي کنزل منزل مکوا اوس منور سویل خو درته نه خپه بشي ا شیطان هم در پوری به خاندي زمانه خو زیات قران کار خاصه ماته کنزل کې مړه تاکي په خپل چې کم دې کم د سړی توپ دی چې لا تاسو ماته کنزل کې ستا کم کارونه دي چې کارونه چې تل نه لا ما ملامت کې خو بس دا ستا ته مخې ته شیطان نه دی ولاړ دا چې کم دیوال ته ولې او دا هغه زید چې هغه ابراهيم عليه السلام تر دې زین شیطان आवाज کړي وسوسه ورچولې و نو هغه ته په یو درد ملاويږي ابراهيم عليه السلام گزار کړو مونږ هم کو هغه ته په یو درد ملاوي ورته څنګه دا دیوال کې نه چرته شیطان دی پښتانه ورته دا شیطان و هغه ته یو درد ملاويږي درد چې شیطان ته ملاويږي د نبی په سنتو ملاويږي او د نبی صلی الله علیه وسلم سنت دادي د چڼې په مقدار وړو کې کانه باغی به گزار کې او اول به بسم الله و بسم الله الله اکبر او به په هر کانی باندې الله اکبر وایا او گزار کوا چې کله د دینه ته فارغ شوي د غټ اختر ورځ ده کنه اول دی دا کارو د غټ اختر په ورځ یوم النحر باندې 15 غټ کارونه دي تاسو ته مخکې ویلو چې دې کې یو لفظ دی چې هغه یاد وساتئ دا رسي مخفف دی د دې کارونو رضحطس دا ټکه یاد ساته نبی علیہ السلام په دې ترتیب کار کړي کته نه پکې مخکواله رستواله شو خیر دی دلته تا بازي مولیان به وي چې نه ګوره کده دینه د مخکواله رستواله کو دم باور کې دا خبره غلطه ده نبی علیہ السلام دا فتوا نه دا ور کړي صحابه کرامو نه په دې کارونو کې چا نه مخکواله چا نه رستواله شو مخکې کاری رستو کړي رستو مخکې کړي نبی علیہ السلام ټولو ته یو فتوا ور کړي افعل ولا حرج افعل ولا حرج افعل ولا حرج وسو کاغه کار چې کوم نه پاتې هیڅ حرج نشته کبه دې کې دم یو نبی علیہ السلام ورته چې ورکه دم ولې دې مخکې کار رستو کړی دی او رستو کار دې مخکې کړی دی دا نشته هر صحابي چې کوم مخکې کار رستو شوی رستو مخکې شوی نبی علیہ السلام تعالی حرج فتوا ورکړي لا حرج ګناه نشته خود نبی ترتیب غوړه دی د نبی صلی الله علیه وسلم ترتیب دا چې اول راغو دا جمره عقبه ویشت دي ترم یوي به ذال رضحطس ذبحه دینه پس به ذبحه وک قرباني وک که په خپل لاس دی وکړه غوړه ده که په خپل لاس دی ونه کړه لکه دی وخت کې لګ ګرانې هغه د قرباني زم ډیر لري او ګرمي او به چر سره زنانې به ډیره ګرانې نو که سمرګری گروپ کې مقرر شوی او غوي ولېګل شي لکه تاسو لاړ شي زموږ ټولو طرف نه قرباني وکړي ټیک ده بعضی اعتمادي کسي چې هغه تاسو لکه زبد له قرباني وکما پیسې دی ورکړي خدا به معلومات کې ګوره سړی اعتمادي ډیر ګڼ کپان خلکو نه پیسې واخلي به له قرباني نه کوي داسې بدبخت خلک هم شته عجیبه دور دی چې په حرم کې سړی دوکه کوي دا څومره لوی ظالمي هغه ځمکه چې الله رب العالمین قران کریم کې فرمایي چې الته د ګناه اراده دې موږ د ګناه اراده دې پړ کې راغم د الله د عذاب دردناک درکې الته د ګناه اراده مزړه کې نه راولي پاتې لا ګناه کول ظالمان جبونم وي ظالمان دوکیم کوي در سره داسې بدبخت خلک کمی د الله دشمنان خو یې پارځه کې بدبخت سره په یو ځای کې نه سميږي په حرم کې نه سميږي ظالم التم توبه الله تنوباس کني الته د ګناهونو د پاکېدو زیاده او د ظالم دلتم ګناه پس راغلی نو غرض می داده چې کله قرباني دی وکړه یا بانک کې پیسې داخله کا بانک والا کاته بالکل کلیئر دی حکومت طرف نه ته چټ ملاوش چې ستا قرباني په دې ټیم باندې شوی بس صحیح ده یا هغه څه وکړه نو دام یو صحیح طریقه ده او بل زما محترم ورونو د ذبح نه بعد بیا سر خرول نبی علیہ السلام راغ به سر وخرول دینه بعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا تللی دی بیا دی پس بیا طواف افاضه ده د زم پښتنو ته طواف فرضي وي طواف فرضي مرته وي طواف افاضه مرته وي طواف زیارت مرته وي دا طواف په حج کې د ارکانو د حج نه دی چې دا دی ونه کړو ستا حج بالکل نه کیږي نو بیا بلاړ شي دا طواف په وکي چې طواف دی او بیا باغنه بعد سعی وکي د صفا مروه خو دې نه مخکې یو خبره یاد وساته هغه پاتې شو مینس چې کله تا دا قرباني وکړه قرباني نه بعد خپل بلډینګ ته لاړ شه کمرې ته او د احرام لري کې احرام اوس ختم شو احرام به وباسي ځکه سم په خلوم خوش شوی سړی په تنگ شوی مونږ نه ودد دي شي نو سره دی لنګون منګون سره مونږ نه ودد بس بلډینګ له بلاړ شي خو کولې به ولامبي صابون به ولامبي کو شیمپو به ولامبي خسته او خپل کپڑے به واچي کوم چې عامي کپڑے دا کپڑے به واچي بلډینګ کې چې متوس کا ناشته مرتو کا خټېټه خوراک مراکو کا جوسونه موسونه وسکا او په قلار حرم ته روان شه په خپل کپړو کې طواف وکا طواف فرضي بیا لاړ شه صفا مروه وکا یعنی سعی وکا اغه نه بعد به بیا چې ار ټیم وکستا دا طوافونه ماسپخین پورې ختم شو کومه زیګر پورې ختم شو څومره ټیم چې پکې ولګید
ناشتي ماشتي به وکړي نو بیا به هغې نه بعد شپه چېرته ویسي واپس مینا ته کوم ځای نه چې ستا حج اوله ورځ باندې شروع شوه یوم الترویه باندې 2 ورځې مخکې همغه خیمې ته به بېرته ځې اوس بېرته به مینا ته اوس لاړ شي شپه به مینا ته وړي دا شپې تېرول په مینا کې واجب دي زما محترم ورونو صرف هغه چاته اجازت دی چې دا شپې پکې تېرې نه کړي چې کوم کسان نبي علیه السلام پکې خپل تره ته اجازت ورکړه عباس ته ځکه د هغه ډیوټي په زمزم اوبه وه هغه ټایم خو زمزم داسې نه و لکه دا اوس خو پلانټونه دي یو اسان کار دی هغه ټایم به د زمزم اوبو ته خپل کسان ناست هغوی به خلکو باندې تقسیمولې ورکولې به وله چې جګړه جوړه نه شي ولا انجه جوړه نه شي نو نبي علیه السلام خپل تره ته ویلې عباس ته چې ته لاړ شه ځکه ستا ته ډیوټي ده په زمزم اوبو باندې نو ته خیر دی د مینا دا شپې تال ته ورسه او دویم نبی علیه السلام رعات الابل ته اجازت ورکړی رعات الابل هغه اوښان سروونکي کسان چې کوم د نبی علیه السلام او د دې ملګرو اوښانو او هغه هغوی سرول خوراک انتظام او خدمت یې وله کوو نو هغه کسانو ته اجازت ورکړو اوس هم که د څوک سخت بیماري یا ډېر په تکلیف کې او هغه هلته وخت نه شي تېرولی ټیک ده که نه نو دا شپې واجب دي نو په مینا کې به واپس په شپه ورسې غټ اختر ورځ نن تېره شوه که نه سبا اوس د غټ اختر 2مه ورځ ده اوس به ته څه کوې نور کارونه نشته بس اوس د الله یادوه او ذکر کوه او دې ورځو کې خلک شروع شي او دا خبرې به کوي فضول او ګپونه به لګوي چې بس زګینې بس حج خو ختم شو راځه اوس ګپونه لګوه شیطان له وخت بربادوي نور څه نشته بس د ماسپښین زوال پورې چې ماسپښین ټایم داخل شي زوال وشي بس دې ټایم پورې به ته دغه خپله خیمه کې هغې نه بعد د ماسپښین منځو کوه ښه په قلاره روان شه ښه په آرام دغه مه کوه تادي مه کوه را روان به شي نن به داسې کار وکړي چې هغه اول او دا دویم شیطان به مولي او دا دریم نن به دا درې واڼه ولي ته اوس د غټ اختر په سباله به درې واڼه ولي اول به راشي وړوکي شیطان هغه به وکاڼي ولي بیا به څه وکړي نبي علیه السلام چې دا ویشته ښي طرف ته شو هغه طرف ته لاړو او حرم بیا داسې راځي تا ته خپل هلته بوډونه لګېدلي چې قبله دې طرف ته نبي علیه السلام قبلې ته مخ واړه او دومره اوږده دعا یې وکړه لکه سورت بقره چې لوستلی کېږي سورت بقره ته شروع که څومره وخت کې لوستلی کېږي ګنټه خو پرې لګي لاسونه به دې سم ستړي شي دومره اوږده دعا وکړه دا زموږ پښتانې نه کوي ګوره دا جاهلان ناپوهه او د عرب چې وګوري دا به ولاړي دا پوه یا لیدیس چې دا حدیث یې اورېدلی خلک خو منډې وایي بس زر زر هغه ولي راشي زر زر دې نه درزا خلاص کړي دې نه درز خلاص کړي بس منډې وایي نه په هغه طریقې وکړه چې څنګه په حدیث کې نبي علیه السلام کوي اول وړوکی شیطان چې نبی علیه السلام ویشته دا ستاسو دپاره دا شیطان ټکی وایم چې تاسو پرې پوه شئ نو چې هغې ویشته نبی علیه السلام سیټ ته شو کعبې ته یې مخ کړه اوږدې دعاګانې وکړه سمې اوږدې دعاګانې به وکړي او هغې نه بعد بیا دا دویم شیطان چې ویشته بیا نبی علیه السلام دې ګس اړخ ته شوته دې طرف ته شوته بیا یې قبلې ته مخ کړه بیا یې دومره اوږده دعا وکړه لکه د سورې بقرې په مقدار باندې نو کم از کم چې سورې بقرې په مقدار ته اوس نشي کولی مثال نو دا 20 منټه نیمه ګنټه دعا خو وکړه که نه چې دا ولې دې سم ستړي شي ډیره دعا وکړه او بیا هغې نه بعد چې کله دا لوی شیطان ویشت بیا به دعا نشته دې پسې واپس ډایرک واپس کېدل دي بیرته مینا ته نو چې دلته اوس څنګه دا ولي اوس لاره یم تیاره داسې جوړه کړې ده چې ته دا ولي واپسۍ لاره سړک باندې چې ځي دا دې خو بس مسجد خیف دی مسجد خیف کې له مازدیګر مونځ ټایم به داخل شوی بس مازدیګر مونځ وکړه مازدیګر مونځ دلته وکړه او بیا زه روان شه خپلې خیمې ته واپس ځه خیمې نمبر هر څه به تا سره وي بس هغې ته زه خپل ځان ورسم په سبا له به هم دقه ترتیب باندې کار کوې د ماسپښین نه بعد وړوکې لوی منځنی او غټ شیطان بیا به سبا له هم دقسې ترتیب کې د هغې اول د ایشتلو نه بعد به سیټ ته شي دعا ښه اوږده به غواړي د دویم نه بعد به هم دعا غواړي دریم نه بعد دعا نشته اوس درېیمې ورځې ته پاتې کېدل دا ستا اختیار دی قرآن کې سورې بقره کې الله فرمایي که څوک پاتې کېږي نو په ده باندې هم ګناه نشته او که څوک نه پاتې کېږي په ده باندې هم ګناه نشته ومن تأخر فلا اثم علیه څوک که تاخیر پکې کوي درېیمه ورځ ته پاتې کېږي ګناه په ده باندې نشته دواړو باندې دې کې اصل کې د جاهلیت په یو 2 تصوراتو رد دی د جاهلیت په زمانه کې یو ډلې به ویلې چې درېیمه ورځې ته پاتې کېدل د درې واړو شیطانانو ایشتل دپاره واجب او فرض دي که پاتې نه شي ګناهګار اج دی نه دی شوی او درېیمه ډلې به ویلې چې دې ته پاتې کېدل حرام دي دا غټ اختلاف شو چې ورته فرض وي بل ورته حرام وي نو زموږ شریعت درمیانه لاره اختیار کړه چې نه فرض دي او نه حرام دي ستا خوښه ده که پاتې کېږي پاتې شه اجر دی ځکه په یو ځل شیطان ایشتلو په یو کاڼي یو کبیره ګناه معاف کېږي څه پې معاف کېږي یو کبیره ګناه څه وړه خبره ده کبیره صغیر خو به الله انشاءالله ټول معاف کړي خو کبیره ګناه چې غټه ګناه ده نه شوي دا په دې یو ځل کاڼي ایشتلو معاف کېږي نو که سبا له درېیمه ورځې ته پاتې شو 21 ګناهونه ځکه و هغه دي و دا نو 21 کبیره ګناهونه وړه خبره ده که پاتې کېږي پاتې شه خو که نه پاتې کېږي بس مه پاتې کېږي خو ته د نور پرېوتو نه مخکې ځان وباسه
کنه پاتې کېږي د نور چې نور در باندې پرې نه وځي ماښام نشي به ځان وباسه زه ورځه خپل بلډینګ ته لاړ شه ستا حج نور ختم دی په تا باندې صرف اوس یو کار پاتې دی هغه کوم کار دی طواف وداع د رخصتۍ طواف بس یو طواف وداع پاتې دی که دې نه بعد ته مدینې ته ځې منه که د حرم د حدودو نه وځې طواف وداع هغې نه مخکې وکړه که پاکستان ته راځي او که مدینې ته ځې کار طرف ته ځې خو اول طواف وداع به وکړې را بشي حرم ته اخیری طواف دی او دا طواف ډېر د سلګو د دغه نه ډک طوافي ځکه انسان یې پته لګي بیا به کله راځم بیا به زما دلته نصیب کله کېږي او د الله نه به دعاګانې وغواړي او دا به وایي چې الله دا کوم اعمال مې وکړه کوتاهیان یې پکې وشوي الله دا قبول کا او دلته موږ بار بار راوله خپل خاندان دپاره ملګرو دوستانو ټول امت دپاره دعاګانې وغواړه او کوم چې حج له راغلي هیله دعا وغواړه چې الله یې ټولو حجونه قبول کړي په خپل دربار کې دا هغه د حج هغه مختصر کیفیت او نقشه الحمدلله چې دا راته ما ذکر کړله الله رب العالمین دې چې څومره مسلمانان تللي دي الله یې د هغه ټولو حجونه قبول کړي الله دې حج مبرور وګرځي الله دې په خیر سره خپل کورونه اهل و عیال ته واپس کړي څومره مسلمانان چې هغه نه دي تللي نصیب یې پکې لا نه دی شوی الله رب العالمین دې موږ ټولو له توفیق راکړي چې د الله دې کور ته الله موږ بار بار بوزي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وأتم الحج والعمرة لله دا ملګرو د بیمارانو د پاره دعا دغه کړی د مطالبه کړی د الله رب العالمین ټول بیمارانو لا شفای کامله عاجله نصیب کی بل اخیری خبره بجلی نشته ده اخیری خبره کوم غدا پرون به تاسو خبرې پرون سار زمونږ په لویر دیر میدان علاقه کې او دوه علماء کرام هغه د سار منځ دوران کې ټارګټ کړل شو یو شیخ چې کوم دی شیخ انعام الله مدني ډیر بهترین عالم زموږ ډیر خوږ دوست د اخلاق یو نمونه چې د مدینه منورې د یونیورسيټي نه فارغ ډیر ښکلی دعوت یې کو هغه شهید شو او بل رور چې کوم مشر دی شیخ عبدالعزیز صاحب قاری بادر صاحب باندې مشهور دی ډیر لوی عالم دی صحیح بخاری او د لوی کتابونه پڑھاوي دوره تفسیر هغه چې دی په زخمی شولو پرون موږ جنازې لتلیو الته موږ دا مطالبه وکړله د حکومت نه چې بار بار دیو علماء ته صرف دا یو زیر راوړي چې تاسو ته تریټس دي تاسو ته حالات خراب دي او دا چل دی او ملک دشمن عناصر او فلان عناصر او افراط تفریق ورونکي عناصر او تاسو خپل سکیورټي برابر کوي دا ټیک ته علما خو خپل درجه کې موږ ته پته ده چې تاسو سکیورټي نشي ورکولای او بلکې تاسو په سکیورټي او څوک اعتماد هم نه کوي تاسو خاصم دغه سه حال صرف دی زیری راوړلو ته تکړه خدای راته وایي چې دومره په 2 درجنو نه زیات ایجنسی دي دوی د علماء د قاتلان څنګه نشي گرفتارول دا بر اسمان ته وخیږي کنه دا چرته د ازمکه کې نه نوځي دا به چرته لاړ شي موږ دا سوال کوو چې اوسه پورې د علماء د قاتلان ولې نه گرفتاریږي نو الله رب العالمین دی یو خو د کم کسان د علماء خلاف د دینی مدارس او مساجد خلاف داسې حرکات کوي رب العالمین دی عبرتناک سزاګانې ورکړي الله رب العالمین دی عبرت نمونه وګرځي ځکه چې دا علماء ټول عمر د دې یا د قران درسي یا د حدیث درسي یا د جمعې په ورځ به ولاړ خلکو ته واعظ نصیحت کوي که خبر شي چې دوه گاونډیانو می جنگ کړي اول پکې عالم ناسي روغې کوي عالم خارزه کې خیر خوا دي که خبر شي زما د مقتدی نکاح دا غریب ورزي نکاح بوله تړي که خبر شي زما مقتدی یا محله علاقه کې مړ شوی دا په پاتې شل کار به پریدي په دغه ورځ ټول ارسه کینسل کی مرګرو ته به زم کینسل په علاقه کې مې په مالک مړ شوی دا عالم جنازې ته ولاړی تعزیت کې حاضر هر خدمت ته دار دي عوام حاضر دي د دې عوام سره ک عالم خونه کې بد وسره بالکل نه کوي او بلکې بدی پزړه کې ناراضي هغه عالم نه زوی ما چې د بد خپل عوام یا مرګرو ته یا د امت ته پزړه کې او بد اراده راځي دا خو به د نبی وارث نه دا خو به بل څه شي دي نو علما خو همدرد خلق دي اخو رحم دل خلق دي اخو د خیر خلق دي همیشه د خیر دعوت کوي د شر نه خلق منی کوي د جرمونو نه د غلطو خبرو نه د غلطو کارونو نه د بدو کردارونو نه منی کوي نو ولی اخر د دې علماو د تحفظ دومره هغه اهتمام نه کیږي او بیا قتل وشي دا غینه بعد
دای قاتلان هم بیا غیب شي فرار ہونے میں کامیاب بیا هغه مجرم او قاتل ته کامیاب ټکی لیکل کېږي چې هغه فرار شو کامیاب شو کاروي وکړله نو زموږ دا مطالبه ده چې حکومت وقت لدا پکار ده چې کم کسان هغه داسې قسم کارونه کوي او بیا د الله رب العالمین د انبیا وارثان د علما کرام او هغه علما چې هغه چاته نه خرافات بیانې نه د دروغ او قصې نه شرک نه بدعت او نه خوبونه او نه حکایتونه په قران او حدیث بیانې د دې علماء تحفظ د حکومت وقت ذمہواری ده عمر رضی الله عنه به ویل ک سپه ملشي د لوګین الله به مانه تپوس کوي د سپه تپوس برانه کوي فاتله انسان نو دا خو ډیره سخت خبره ده په کار دا چې حکومت وقت د علماء د تحفظ هغه خپل انتظامات کوي دا کم کسان چې په دې کاتو کې ملوث دي دوی سره اسباب هم شته دوی سره ذرایع هم شته چې په هغه باندې دوی معلومات کولای شي دوی خو چې موږ د بار ملکونو د پلاني حالاتو نه خبرېږو په ملک دنه دا کاتی رواني ته نه خبرېږي نو دی علماء قاتلان دي گرفتار کړي شي دا زموږ مطالبه ده صحیح ده کنه ان شاء الله تعالی الله رب العالمین دې د قاتلانو شدید ترين عذاب ورکړي چې داسې کارونه کوي داسې بهترین علما پرون په جنازه کې قسم په الله د میدان دی خلکو چې کوم چغي والدي او کوم جړه او کوم کړکی والدي زه تاسو ته ویل نشم دی علما او دی طلبه او دی عوام چې کوم جړه کړی ده رب العالمین اوریدل ده ای باندې بد الله عذاب راځي خود حکومت هم یو ذمہواری جوړیږي چې هغه د دې کسانو تعاقب وکي او د خپل انجام ته ورسي صفونه برابر کړي مشران لمخ کې صفونه کې زیور الله أكبر